او د زکات په ورکولو باندې الله موږ ته کم اجر راکوي. ما درته وویل مال دا دیده سودا نه ده، پټه سودا ده. دا به هغه څوک کوي چې د الله پر ذات یقین وي، د الله سره یې سودا زړه غواړي. ولې ما و تا ته مال ورکول د الله په لار کې زور غواړي؟ ولې ما و تا نن داسې کمزوري؟ حال دا د کوم مال چې ستا سره دی ته جمع کوې، دا د الله مال دی، الله تا ته درکړی دی. ستا هغه ورځ نه ده په یاد چې تا په یوار پې قدرت نه درلودی. ستا هغه ورځ نه ده په یاد چې تا د بل څه په پور پیسې اخیستې د خپل مریض علاج نه کوي. ستا هغه ورځ نه ده په یاد چې تا د بل په مزدوري کې خوله تویول. ستا هغه ورځ نه ده په یاد چې د بل د مزدورۍ دپاره به تا غرمې و شپې و ورځې ټول پر ځان ولې. نن الله تا ته مال درکړي، دا د چا دی؟ دا ستا که مال دی، خو دا الله درکړی دی. نن ته دومره بخیل یې د هغه الله پر نامه باندې د الله بندګانو ته مال نه ورکوې چې الله پر تا باندې فرض کړی دی، الله پر تا باندې مقرر کړی دی، الله پر تا لازم کړی دی. نن د هغه رب سره سودا باندې ته شرمېږې یا د زړه نه کېږي یا د مال مینې محبت اخیستې ته ځان پیچې هیلې جوړې. یاره ولا دا خو نو مال نه دی، کال به نه وي په پوره سوی، ولا ما خو قریب ته ورکړي یا پلان مې وکړي، رقم رقم هیلې جوړېږي. ته به بیا واورې زموږ ستاسو په معاشره کې موږ څنګه هیلې جوړو، په دې به مو وضاحت وکړو. ګورئ دا زکات ورکول دا یوازې نه چې الله سبحانه وتعالی ته د دې ګټې رسېږي. الله زما او ستا مال ته څه ضرورت لري؟ الله ما او تا ته راکړی دی، بېرته زموږ څه غواړې؟ دا جبه احمق فکر دی، دا څونه کمزوري فکر دی چې موږ د خپل رب سره په سودا باندې رقم رقم په زړه کې هیلې جوړو، رقم رقم شکونه راولویږي. حال دا دی چې دغه مال خدای تا ته درکړی دی، الله درکړی دی. ته د الله سره سودا نه کوې، ته الله په رضا د الله د رضا دپاره د خدای او بندګانو ته نه ورکوې. ګورې کوم کسان چې زکات ورکوي د دغه انسان ګټه ده. قرآن کې الله پاک جل جلاله وایي لأکفرن عنکم سیئاتکم. د زکات په ورکولو باندې، د لمانځه په ادایګي باندې الله وایي زه ستاسو ګناوې خامخا معافوم. په دې باندې علما په اجلام د تاکید، نون ثقیله د تاکید دي. لکه موږ چې چاته دا اطمینان وکړو چې خامخا دا کار زه کوم، الله موږ بندګانو ته وایي خامخا هرومرو د دې زکات په ورکولو باندې زه ستا ګناوې معافوم. سبحان الله. او دوم سودا ده الله زموږ سره کوي ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار. سبحان الله. د دې زکات په ورکولو باندې زه تا داسې جنتو ته داخلوم چې د هغه جنتو د هغه باغات لاندې به ولې به یېږي، یخ یخ نهرونه به یخ یخې اوبه به ما او تا په 10 روپۍ باندې لاس ریږدي، په 100 په 1000 په 100 روپۍ مې. لیکن الله زموږ سره څونه غټه سودا کوي. لږ موږ ته حیا پکار ده. الله موږ ته څه وایي؟ که تا زکات ورکړي، که تا لمونځ قایم کړي، که ما حقوو، الله وایي د دې لمانځه او د دې زکات په ذریعه به زه ستا ټول ګناهونه معاف کړم. او دوم دا د دې په ذریعه الله وایي زه تا به جنتو ته داخل کړم، خامخا دې داخلوم. بل آیات کې الله پاک جل جلاله فرمایي لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کوم کسان چې لمونځونه کوي، زکات ورکوي، الله وایي د دې دپاره ما یو اجر تیار کړی دی، یو بدله زه ورکوم، یو عوض ورکوم. د الله عوض دی. سبحان الله. الله دې زموږ په زړونو کې اهمیت پیدا کړي، الله دې زموږ په زړونو کې د خدای سره مینه پیدا کړي. او دوم الله وایي د قیامت په ورځ هغه انسانان چې زړونه یې د خوف ډکي، د الله جل جلاله و مخې ته د درېدو څخه بیریږي، ویره ورسره یې، بدن یې لړزیږي، ډېر سخت غمګین حالات وي. په دې کسان چې هغوی لمونځونه کړي او زکات یې ورکوي، الله وایي د دې کسان دپاره هېڅ خوف ویره نشته، نه به دوی غمګین وي، نه به غمزده وي. د قیامت په ورځ به حشاش بشاش خوشحاله ولاړ. نو چې زما مال زما او ستا د آخرت د اسانۍ ذریعه ګرځي، زما او ستا د آخرت غم په خوشحالي را بدلوي، زما او ستا د آخرت د زړه د ربۍ د زړه غم دا الله په خوشحالي را بدلوي. دغه زکات زما او ستا د ګناه د مغفرت ذریعه ګرځي، دغه زکات زما او ستا د ګناهو د معافۍ ذریعه ګرځي، دغه زکات زما او ستا د جنت ته داخلېدو ذریعه ګرځي، د الله د رضا ذریعه ګرځي. بیا هم ما او تا لاس پر نیولی،
داسې وخت به راسي ګوري بیا به د خپل زکات په شا اخیستي یوه پلنډه پیسې به دې اخیستي په دا ټول کرای ارض به وګرځېږي د مځکې پر سر به وګرځېده څوک به قبلول والا نه وي ستړی به یې هلاک به دا به حیران چې خدای اوس د چا په غاړه کې ورواچوم د چا په لمن کې واچوم څوک قبلول والا به نه وي نن خو الحمدلله تا ته الله مال درکړی دی او د سودا موقع برابره ده د خدای تبارک وتعالی سره سودا ده که دې ورکړي زکات ګناه دې معاف سوه جنت دې وګټي د آخرت خوف دې لرې کړي د الله سبحانه وتعالی رضا دې لاسته راوړه او د الله د لورې به یو بېشماره چې هغه د حسابده وتلی وي داسې اجر به الله پاک جل جلاله بیا موږ تاسو ته راکوي د زکات اهتمام باید موږ په مینه وکړو په محبت باندې وکړو